بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، زما سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. خدای وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. د درسونو په لړ کې بیا هم نن ورځ موږ د تمرین حل لرو. هماغه د درېیم څپرکي تمرین حل غونډه به زموږ یو 40مه غونډه راشي. په دې کې هم پاتې نور سوالونه به هم غواړو کار وکړو. موږ تر اوومې شمېرې سواله پورې کار کړی و تېر غونډه کې. دا ځل غواړو د 8مې شمېرې نه کار واخلو. د 8مې شمېرې یو سوال دی، هلته یې داسې یوه پوښتنه کړې دی، تاسو وایي د دې تابعګانو تعریف صحیح وګورئ چې څه ډول دي. آیا دوی تابع دي که نه دي؟ تعریف صحیح له مخې موږ پیدا کولی شو که نه. داسې یو تابع موږ ته راکړل شوی چې x جمع y مساوي له 14 سره. د دې د ساحې د ډومین چې مطلب یې دی چې موږ تابع پکې وڅېړو پیدا کړو، نو واضح موږ ویلی شو چې د هر x دپاره یې د یو انځور موجود دی، یعنې دا معنی دا یو تابع کېدلی شي. لنډ ساده موږ ویلی شو چې دا تابع دی. راځم یې ګرانو زده کوونکي یو بل مثال به هم کار وکړو. هغه مثال ته ځیر شئ چې د همدغه جز دی. x مربع مثبت y مربع مساوي ده له 14 سره. آیا دا وڅېړئ. دلته موږ ویلی شو واضح چې دغه تابع کېدلی شي، تابع دی. د دې دپاره راځو ګرانو زده کوونکو، دا شکل دی او معادلې د دایروي لري، نو په شکل د دایرې غوره کوي. نو واضح موږ ویلی شو چې ووایو چې دا شی یو تابع نشي کېدلی، تابع نه دی. ګرانو زده کوونکو، همدې ته ورته موږ مثالونه هم لرلی شو چې وڅېړو چې آیا دوی تابع دي که نه. دوی یو د هغه له مخې نه چې دا یو انځور لري که نه لري، هر یو د دې ناحیې د تعریف په رینج کې د یو انځور لري که نه لري، یا زیات لري یا یو لري. د دې له مخې نه نور جزئیات د دې سوالونه تاسو کار وکوئ، ځکه دا ساده دي. یو مثال دو مثال په واسطه باندې تاسو هم کولی شئ هغه حل کړلی شي. ګرانو زده کوونکو، راځو نهم مثال ته، نهم سوال ته. نهم سوال کې څه وایي؟ نهم سوال کې موږ تا خو جفت تابعګانې څېړلې وي چې تا خو جفت څه موږ کولی شو په تابعګانو کې وښیو چې دا تاق دی یا جفت دی. یو مثال زه تاسو ته لکه د سوال د لوست د کتاب د تمرین څخه تاسو ته راخلم چې هغه داسې لیکلی دی چې x په توان د 4 منفي 2x مربع مثبت 15. داسې یو تابع موږ ته راکړل شوی دی. تاسو یې وڅېړئ چې آیا دا جفت دی یا تاق. ګرانو زده کوونکو، موږ داسې ویلي وو که چېرته وغواړو منفي x یعنې منفي وضع کوو، دا مساوي له x سره سي. پس موږ ویلی چې دا تابع زموږ چی دی؟ جفت دی. د دې پر اساس باندې دغه مثال غواړو کار وکړو. راځم چې f منفي x مساوي په دې ځای کې ټولو ځایو کې موږ وضع کوو منفي x په توان دی 4 منفي 2 ضرب د منفي x د x پر ځای چې چیرې موږ لرو ټول به منفي موږ وضع کوو مثبت 15 په خپل حال. راځو ګرانو زده کوونکي ادامه ورکوو. موږ توان دلته لرو جفت، او زموږ د هغه چې دی متحول زموږ منفي دی. جفت وي په خپل نفس کې سره 4 وارې ضرب شي، نو بېرته موږ ته مثبت راکوي. نو پس واضح ویلی شو چې x په توان 4. ګرانو زده کوونکو، دا مربع شکل لري. کله چې موږ دا مربع کوو دا هم جفت حالت غوره کوي، نو پس موږ ویلی شو 2x مربع مثبت 15. واضح لیدل کېږي کوم تغییر پکې رانغی. پس ویلی شو دغه تابع زموږ چی دی؟ جفت دی. ګرانو زده کوونکو، راځئ یو بل مثال ته لاړ شو. چې هغه ځای کې موږ څېړلی شو چې دا جفت دی که یا طاق، یا جفت یا طاق بیخي نه دی، ځان نه ښیي، څه ډول دی. راځم ګرانو زده کوونکو، دا زموږ لومړی جز و. دویم جز ته راځم. f x موږ ته یو تابع راکړل شوی دی په څه ډول سره؟ x مربع مثبت 2x مثبت 1. دلته بیا هم همدغه حالت موږ به وڅېړو. وضع به یې کوو. دې ځای کې خو جفت راغی، د دې ځای کې موږ ته څه شی کوي؟ منفي x کل مربع
مثبت 2 منفي x مثبت 1 سیړوي. دلته موږ ته مثبت حالت راکوي، لیکلی سو چې x مربع دې ځای کې چې وي نو موږ ته راکوي څه شی؟ منفي 2x مثبت 1. ګرانو زده کوونکو په ټولو دې کې تغییر رانغی، یوازې دې ځای کې منفي راغی، نو حکم کولی سي نه جفت دی او نه طاق. تاسو واضح په دې مثال کې لیدلی هم سئ. نور سوالونه هم تاسو په همدغه سیر باندې کار وکوئ، انشاءالله تاسو ته به ځواب درکړي چې دی جفت دی، طاق دی او یا نه جفت دی او نه طاق دی. ګرانو زده کوونکو لاړ به شو د تمرین 10 سوال ته. 10 سوال کې موږ څنګه څه غوښتي دي؟ 10 سوال کې داسې تابع موږ ته راکړل شوی دی چې د هغه ګراف باید موږ رسم کړو. ګرانو زده کوونکو اف ایکس زموږ مساوي ده له ایکس مربع منفي 1. همدا ډول موږ ولرو چې اف ایکس بله تابع وي، هغه زموږ ایکس منفي 1 کل مربع، او بله تابع هم موږ لرو چې اف ایکس موږ مساوي له ایکس مربع سره. ګرانو زده کوونکو وایي تاسو ته پوښتنه دا ډول کړې چې د دې ګرافونه رسم کړئ او سره پرتله یې کړئ چې څه توپیرونه لري یا څه کولی سو موږ سره وڅېړو. راځئ چې کار وکړو. هر یو د دې بیل بیل موږ وڅېړو. لومړی دغه موږ کولی سو د دې راز پیدا کړو. کولی سو موږ نور وختې دا موږ کار کړی و چې نور وختې هم پیدا کړو. په پیل کې موږ داسې لیکلی سو، اول باید موږ دلتا وڅېړو. ګرانو زده کوونکو دلتا چې موږ ولرله چې 4 AC وبخئ منفي البته بی مربع منفي 4 AC، دا موږ دلتا لرله. چې دلتا زموږ منفي راشي نو موږ هلته ځان ته ځوابونه لرو که مساوي له صفر سره راشي، لوی راشي او منفي راشي. هغه حالتونه موږ ویلي وو. 3 حالتونه موږ لرل چې دلتا که چیرته زموږ مثبت راشي څه حالت لري، منفي راشي څه حالت لري، مساوي راشي څه حالت لري. که چیرته زموږ مثبت راشي نو دا لرونکی د 2 جذرونه ده او د ایکس محور په 2 نقطو کې څه کوي؟ 2 نقطو کې قطع کوي. دې ځای کې اصلا نه قطع کوي، دا موږ لوستلي وو. او دې ځای کې یوه نقطه کې قطع کوي. ګرانو زده کوونکو دلته ګورو چې موږ بي نه لرو. وینئ تاسو واضح لیدلی هم سئ چې بي نه لرو نو بي زموږ صفر شو. 4 ضرب د A ضرب د C سیم زموږ صفر دی، نو که منفي صفر کو مساوي له صفر سره، پس دلتا زموږ چی سو؟ مساوي له صفر سره. دلته موږ وڅېړل چې دلتا زموږ چی دی؟ مساوي له صفر سره. خو موږ کولی سو اوس د راست نقطه هم پیدا کړو. د راست د نقطې د پیدا کول دپاره هم موږ ځینې شیان لرلی سو چې هغه څه دي؟ د همدې و دپاره H او K دی. دا زموږ څه شی و؟ منفي B پر 2A. او همدا ډول موږ لرو K 4 AC منفي B مربع پر 4 A سره. البته دا به تاسو یاد وي چې موږ د راز نقطې د پیدا کول دپاره موږ له دغو حالتونو ګټه اخیستله. راځو څېړو هم راز هم محور تناظر په دې سره موږ ښودلی سو. موږ ویلی سو چې دلته منفي بي زموږ چیرې دی؟ صفر دی. موږ به چی راسي دلته؟ ټول عدد زموږ صفر سي. راځو دلته دا څېړو. دې ځای کې زموږ د عدد صفر راشي، بیا هم زموږ صفر دی. صفر صفر زموږ د راز نقطه به چی سي؟ صفر به سي. ځکه ځینې شیان موږ نه لرو چې هغه صفر کیږي. واضح لیدلی سو. دا زموږ د راست نقطه شول البته د دیو، او هم د تناظر محور هم صفر کېدلی سي. ګرانو زده کوونکو راځئ دلته زه تاسو ته رسم کوم چې رسم یې څه ډول کولی سو ولیکو. ګرانو زده کوونکو تاسو راسره شئ. غواړم چې زه تاسو ته دا رسم کوم. محور د کمیات واضحه x او y. x او y.
ګرانو زده کوونکو موږ وپوهېدل پیدا مو کړه چې راز نقطه چی دی 0 او 0 دی. دې تابع ته موږ که یو ورکړو وای هم زموږ څه کېږي فرض وکوئ دا د یو دی. که منفي یو ورکړو هم مثبت یو کېږي ځکه مربع دی. نو بنا دا نقطې سره که وصل کړو په دې ډول سره یو انځور ماته څه کوي یو ګراف د پارابول ماته راکوي. راځو ګرانو زده کوونکو د دې حالتونو نه په وتلو سره موږ وڅېړو چې دا بله تابع زموږ شی دی. راځئ دا وګورو. دلته وڅېړو. موږ ویلې بي دلته نه لري 0 دی. موږ ویل لرل بي مربع منفي 4 AC. که بي موږ وڅېړو 0 منفي A ضرب د C A لرو او C هم لرو چی به سي زموږ منفي خپله 4 ضرب د یو منفي یو مساوي به له چی سره سي ګورئ منفي ضرب منفي مثبت کېږي یو سره ضرب کړئ 4 بشي. زموږ یو دلته پیدا کړه 4 او دا هم مثبت وختله پس دو نقطو کې به دا راځو اوس د راست نقطه پیدا کوو H او K. موږ لرل H او K بیا هم زه تاسو ته لیکم منفي B پر 2A او 4AC منفي B مربع پر 4A. راځئ دا وڅېړو. که چېرته موږ دلته وګورو B نه لرو B 0 کېږي. ګرانو زده کوونکو پیدا به کړو چې X یا زموږ 0 وای ته راځو. B زموږ دلته 0 4 ضرب د AC 4 به زموږ ځواب څه راغی 4 راغی 4 لیکلی 4 ضرب د یو 4 تقسیم پر دغه یو به سي. موږ پیدا کولی شو دلته ووایو چې د دې راست نقطه زموږ چی دی 0 او 1 دی. راځئ ګرانو زده کوونکو دا زه رسم کړم. فرض وکوئ چې د یو نقطه د وای محور کې البته وبښئ په ډېره بښنې سره چې دلته منفي راتللی سي چې موږ پیدا کو چې منفي باید راشي. 4 ضرب زرکه زموږ سی لرو هلته زموږ منفي. ګرانو زده کوونکو راځئ سره د دې نقطې د پیدا کولو دوه نقطې هم د وای محور سره د ایکس محور قطع کوي چې هغه به څه شوي دوه نقطې جذرونه چې موږ پیدا کړو یو مثبت یو منفي یو به وي. فرض وکړئ ګرانو زده کوونکو په دې څیر دی. داسې یو ګراف به موږ ته غوره کړي. که چېرته موږ دلته وڅېړو چې مونږ وای محور ایکس محور چیرې قطع کوي. راځو وای به مساوي له 0 سره ونیسو ایکس مربع منفي یو. دې ځای کې موږ ویلی سو ایکس مربع زموږ مساوي چی سره دی مثبت یو سره. اطراف د جذر لاندې نیسو نو ایکس مساوي کېږي مثبت او منفي یو سره. نو بنا وای محور د ایکس او منفي یو سره به چی کړي قطع کړي. دا ما تاسو ته هم پیدا کړ. راځو دریم حالت ته وڅېړو چې د درېیمې تابع څه ډول ګراف رسمیږي. تاسو راسره اوسئ. وینو راځئ ګرانو زده کوونکو د دې حالت اول به موږ دا له مربع حالت نه وباسو. دا ډول لیکلی سمه که نه ایکس مربع منفي 2 چند حد اول 2x او مثبت یو دا زمونږ د دې تابع شکل غوره کړه. اوس راځو دغه دلتا څېړو. دلتا که موږ بي مربع کړو نو منفي د موږ ضریب د دې 2 دی نو 2 سې مربع کې منفي 2 مثبت 2 به راشي. 4 ضرب د یو ضرب د سی 4 زمونږ ځواب به څه راسي منفي 2. جذر زمونږ دلته څه راغی ګرانو زده کوونکو تاسو واضح لیدلی سئ چې پیدا مو کړه مساوي له منفي سره راغی. دلته زمونږ څه سو منفي سو منفي یو ګرانو زده کوونکو دلته زمونږ منفي شوه. راځو ګرانو زده کوونکو نور مخته ځو. دا به بي پیدا کړو چې څه ډول موږ راست نقطې پیدا کړو. ګرانو زده کوونکو چې موږ د راست نقطه وڅېړو منفي بي. منفي بي زمونږ څه دی منفي 2 مثبت 2 به سي پر 2a 2 د خپل حالت دا به څه سي یو به نقطه راکړي. راځو دا څېړو. 4 ضرب د a یو ضرب د c یو 4 به شي منفي بي مربع منفي بي مربع څه کې منفي د موږ 2 به شي بي مربع 4 پر څه شی 4 0 بالاخره دا زمونږ مساوي له 0 سره کېږي ویلی سو 0. ګرانو زده کوونکو موږ دلته منفي بي لرله منفي مثبت یو به موږ ته قیمت راکړي.
نو دلته موږ ویلی سو که چېرته موږ وغواړو د دې راس نقطه وڅېړو نو موږ هغه به دغه نقطه راسي د راس نقطه خو چې کله موږ دا رسموو عین سیر غونته قیمتونه ورکوو د قیمت په واسطه باندې موږ دا پیدا کولی سو چې د وای محور چیرې خطا کوي. راځئ ګرانو زده کوونکو پیدا کړو چې د وای محور اکس مساوي له صفر سره وضع کړو. نو چې اکس مساوي صفر سره کو وای محور به موږ په یو نقطه کې قطع کړي. یو زموږ چېرته و دې ځای کې قرار لري. ګرانو زده کوونکو دې ته موازي موږ ګرافونه رسمو. تاسو واضح لیدلی سئ ګرانو زده کوونکو وینئ چې لومړی ګراف موږ رسم کړو. راس نقطه کمیت واضح مبدا راغله. بل موږ رسم که هغه څه شی و یو واحد ښکته د وای محور راس نقطه راغله. بل موږ رسم که چې انتقال شوی و د اکس محور لوري ته ښي لوري ته چې راس نقطه هغه ځای کې راغله وای محور په یو نقطه کې قطع که. نو واضح لیدلی سئ درې واړه تفاوتونه توپیرونه پکې شتون لري. ګرانو زده کوونکو راځئ چې نور مثالونو ته لاړ سو چې نور مثالونو کې څه کار کوي څه کولی سو چې حل کړو. 11 سوال هم موږ لرو چې ترکیب د تابع یا عملیې د تابعګانو دی چې هغه څنګه کولی سو عملیې په اجرا کړو. فرض وکړو یو مثال د دې زه راخلم چې هغه 11 سوال لومړی جز به دا ډول ولیکو اف ایکس د موږ مساوي له 4x منفي یو جی ایکس هم لرو عبارت له شپږ ایکس مثبت درې سره. راځئ ګرانو زده کوونکو اف جمع جی پیدا کړو چې مساوي له چی سره دی. ګرانو زده کوونکو 4x منفي یو لیکم مثبت شپږ ایکس مثبت درې دوه مطابق موږ لوستلي هم دا ډول متحول نه تورې سره مساوي دی جمع کولی سو لس ایکس دوی سره تفریقه وڅکو مختلف العلامه دي نو موږ ته مثبت دوه پیدا شي. دا ډول تاسو د عملیې ضرب تقسیم تفریق هم کار وکړئ او همدا ډول تاسو ډومین هم وڅېړئ. ډومین د دې چې دی تاسو واضح لیدلی سئ د دې ډومین مساوي له ټول اعداد حقیقي سره دی. په نور مثالونو کې هم تاسو کار کولی سئ. ګرانو زده کوونکو 12 مثال هم په همدې څیر دی او 14 هم په همدغه ترکیب راغلی دی چې ترکیب حالت کې هم موږ ډومین څېړلی سو. راځئ یو مثال به د ترکیب نه هم کار وکړو. دوه تابعګانې موږ ولرو. سوال زموږ فرض وکوئ 14 سوال دی. 14 سوال د اف ایکس موږ ته راکړل شوی وي جذر لرونکي ایکس مثبت 2 او جی ایکس تابع موږ ته راکړل شوي وي چې 8 مربع منفي شپږ دوه داسې موږ لرو. څنګه کولی شو ترکیب یې کړو اف ترکیب دی جی ایکس دا لاسته راوړو. دا اخلو د دې په ایکس هر ایکس یې موږ د دې وضع کوو. ګرانو زده کوونکو جذر خپله لیکم د ایکس پر ځای دا قیمت مکمل وضع کوو 8 مربع منفي شپږ مثبت 2 کل دی جذر لاندې. ادامه مخ ته ورځو جذر خپله لیکم 8 مربع دې دواړه سره څه کوو الجبري جمع په اجرا کوو نو موږ ته منفي 4 قیمت راکړي. دا داسې حالت غوره کړو. موږ ادامه هم ورکولی سو که چېرته موږ ولیکو د دې حالت نه یې وباسو. زه لیکلی سم چې 4 مشترک حالت ونیسم. دلته به زما څو پاتې سي 2x مربع منفي 1 جذر لاندې. دا 4 جذر ویستلی هم سو پس ویلی سم چې 2x مربع منفي 1 همدا ډول ډومین یې که وڅېړو موږ ډومین د دې پیدا کولی سو واضح کار پرې وکوئ هغه ادامه تاسو مخ ته بوځي. ګرانو زده کوونکو تاسو ته دې دمه چې راسره وئ ډېره مننه. تر بیا ښې چارې.